ذوالحجې د دې 10 ورځو چې کوم فضیلت دی د هغې متعلق درس دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله مبارک ارشاد فرمایلی دی چې یوه ورځ هم داسې نشته چې په هغې کې عبادت د الله تعالی په نیز د 10 ورځو د ذوالحجې نه زیات خوښ وي. ولې چې د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې د هر یوې ورځې روژه نیول د یو کال د روژو نیولو برابر ده، او د دې هر یوې شپې عبادت د شب قدر د عبادت برابر دی. حدیث کې راځي رسول الله مبارک ارشاد دی چې څوک د اختر د دې غټ اختر د دې 10 ورځو دې کې چې څوک یوه روژه ونیسي، لکه چا یوه روژه ونیوله د یو کال د روژو څه دی د عبادت ثواب یې وشلو. که چا 2 ونیولې نو د 2 کالو د روژو د عبادت ثواب یې وشلو. که چا 3 ونیولې، که چا 10 واړه روژې ونیولې د 10 کالو د روژو ثواب ورته څه دی میلاو شي. بل حدیث کې راځي د ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله میاشت د ذوالحجې شروع شي او چې په تاسو کې د چا قربانۍ کولو اراده وي نو خپل ویښته او نوکونه دې نه کټ کوي. مسلم شریف حدیث دی. حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې رسول الله مبارک فرمایلی دی چې کله میاشت د ذوالحجې شروع شي او په تاسو کې د چا د قربانۍ کولو اراده وي نو خپل ویښته او خپل نوکونه دې نه کټ کوي. دا چې د چا د قربانۍ کولو اراده وي نو مستحب دا دی چې د ذوالحجې دا میاشت چې څنګه شروع شي سپوږمۍ دې وویني نو پس له دې نه د قربانۍ کولو دپاره دا مستحب دی چې دی به خپل نوکونه نه اخلي، خپل ویښتان به سرې دا به نه کټ کوي، دغه شانتې د ترخ ویښته دا شانتې د نامه نه لاندې ویښته دا به نه کټ کوي، بلکې د بدن د یوې حصې نه به هم څه دی ویښته نه اخلي. او چې کله قرباني وکړي د قربانۍ نه پس څه دی بیا به دا خپل ویښته دا به بیا کټ کړي. لیکن یاد لرئ چې دا کار کول دا څه دی دا مستحب دی او عمل پې کول څه دی پکار دی. خبره پوه شئ. او بل حدیث مبارک کی راضی حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت تی چې محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لوی اختر د 9 تاریخ د روژې په باره کې یو فرمایل چې زه د الله پاک نه کلک امید لرم چې د دې په وجې باندې به د یو تیر شوي کال او د یو راتلونکي کال ګناهونه څه دی کفاره وفرمایي. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله مبارک وفرمایل چې څوک د غټ اختر نه یو ورځ مخکې په 9 ذوالحجه باندې روژه ونیسي نو رسول الله مبارک دا فرمایلی چې زه د الله نه دا کلک امید لرم چې په دې یوې روژې باندې چې دا څوک د دې غټ اختر نه یوه ورځ مخکې په 9 ذوالحجه باندې روژه ونیسي نو د ده د یو تیر شوی کال او د یو راتلونکي کال د ګناهونو لپاره سره دا کفاره ګرځېږي. دا حدیث هم څه دی په مسلم شریف کې موجود.